علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د لومړي ځل لپاره د یوټیوب په نړۍ کې زه عبدالقهار عتیب د افغان ایډیو یعنی افغان ایډوکیشنل چې پښتو معنی افغان تعلیمي چینل له لارې غواړم هر هغه څه چې زما زده دي تر تاسې په ساده ژبه که هغه په هره برخه کې وي زه به یې تر تاسې رسوم. نو که چېرته غواړئ چې زما له ویډیو او معلوماتو څخه پر وخت خبر شئ نو زما چینل سبسکرایب او د بیل آیکن پرېوهئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. زما یوازینی هدف د ټکنالوژي په برخه کې معلومات تر تاسې رسول دي. نو نن ورځ زه غواړم چې څنګه کولی شو د واتساپ اکاونټ جوړ کړو. ډېری ملګري په دې باندې نه پوهېږي نو غوښتل مې چې لومړی ویډیو په دې باندې جوړه کړم. نو که چېرته تاسې واتساپ په موبایل کې نه لرئ نو راسئ واتساپ له پلې سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دلته چې راغلی دلته سرچ کې ورکړئ واتساپ. نو ما خو فلحال ډاونلوډ کړی ځم واتساپ ته. تا ګورئ دلته به راسئ. دلته چې کله راغلی دغه صفحه به تاسو ته راسي لاندې لیکلي په شنه خط کې اګري اینډ کنټینیو دلته به کلیک وکړئ. نو دلته په کوم نمبر چې ته غواړې واتساپ اکاونټ جوړ کړې هغه ورکړئ. نیکسټ یې کړئ ورپسې. نو له دې وروسته به تاسو د ویریفای لپاره ستاسو نمبر ته میسیج راځي. که چېرته سیم کارډ په دې نمبر کې وي اوکې، که چېرته سیم کارډ په دې نمبر کې دا اتومات ډول باندې کنفرم کېږي. او که په بل سیم کارډ بل موبایل کې نو هغه ځای نه کوډ راواخلئ او دلته به یې ویریفای کړئ. دا ګورو اتومات ډول ویریفایکیشن کمپلیټ شو. نو دلته تاسو څخه نوم غواړي چې په کوم غواړي چې دغه واتساپ ولري. نو زه ورته افغان لیکم. نیکسټ. نو دغه پروسه یو څه که چېرته نیټ مو ضعیف وي نو دغه پروسه یو څه وخت نیسي، او که چېرته نیټ مو تیز وي بیا دومره وخت نه نیسي. دا ګورئ ملګرو زموږ پروسه خلاص شوه. موږ دغسې یو صفحه راواوښتله. نو زموږ اوس اکاونټ جوړ شو. نو اوس راځو یو بل کار پکې کوو. په اکاونټ لپاره یو پروفایل انتخابوو. نو دې لپاره په دا کونج کې 3 ډاټ نه سر په سر په دې به کلیک وکړئ. سیټینګ ته به راسئ. سیټینګ څخه وروسته دغه ګورئ افغان دلته به کلیک وکړئ تاسې او کیمرا اپشن به انتخاب کړئ. د دې څخه 2 اپشن درکوي. کیمرې ته به اوس هغه اخلي چې ګالري کې لري هغه څخه راوړو. نو موږ یې له ګالري څخه راوړو. دا ګورئ ملګرو عکس مو انتخاب کړو. نو اوس دا ډن نه ده په دا کونج کې داسې ووهو. نو اوس به زموږ پروفایل دلته راسي. دا ګور زموږ په پروفایل عکس راغی د واتساپ لپاره. نو انشاءالله دا زموږ د واتساپ اکاونټ جوړول او په پروفایل پکچر لګول. انشاءالله په راتلونکي به زموږ نوي ویډیوګانې د واتساپ ټریکونو په اړه وي. نو که چېرته غواړئ زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ نو زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن پرې ووهئ. ډېر مننه. ښه وخت، ښې چارې.